السلام علیکم ملګرو، زم تاسو ورور تاسو ملګری جنید خان. د مرګ نه پس په انسان څه خواهشات لري چې د هغې ذکر الله پاک په قرآن شریف کې هم کړی دی. ویډیو مکمل وګورئ، هغه خواهشات د ټول شریک کوم چې د مرګ نه پس په انسان څه خواهشات لري. راځئ د ویډیو طرف لزو، خو ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې ټولو خلکو له پته ولګي، ثواب په نیت باندې شریک کړئ. راځئ پیل نمبر خواهش په انسان څه کوي. انسان چې کله مړ شي د مرګ نه پس په هغه ډومبنۍ خواهش دا وي چې د هغې ذکر الله پاک په سورة النبا آیات نمبر 40 کې کړی دی چې ای کاش که چېرې زه ښه ورته پیدا کړی وی، زه د یو انسان پیدا کړی نه وی، دومره به د هغه خپل د انسانیت نه نفرت شي. او ورپسې دویم چې کوم دی هغه به دا خواهش کوي ای کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. په سورة الفجر آیات نمبر 24 کې به هغه انسان وی د مرګ نه پس چې کله قبر کې پروت وي، هغه به دا خواهش کوي چې کاش چې ما د اخرنۍ زندګۍ دپاره کومه زندګي چې زما نه ختمېدونکې زندګي ده، هغې دپاره ما څه ناڅه محنت په دنیا کې کړی وی. دویم به د هغه دا خواهش وي. دریم خواهش به د هغه څه وي، او سورة الحاقه کې آیات نمبر 25 کې به هغه انسان دا وایي چې کاش چې ما د عملنامه ملو شوې نه وه، او چې خپل عملنامه وګوري هغه به دومره افسوس په هغه کوي، په خپل عملنامه باندې، په خپل اعمالو باندې، کم اعمال چې هغه په دنیا کې کړي وي په هغې باندې به دومره افسوس هغه کوي چې وایي چې کاش چې د عملنامه ماله ملو نه وه، دومره په هغه خفه وي. څلورم نمبر آیات کې سورة الفرقان آیات نمبر 28 کې الله پاک وایي چې انسان به په قبر کې دا خواهش هم کوي چې کاش چې ما فلا ملګری خپله زندګۍ کې نه وی راوستی، کاش فلا زما ملګری نه وی جوړ شوی، کاش د فلاني سره ما دوستانه نه وه شروع کړې، کاش د فلاني ملګري سره ما دومره ټایم نه وی خراب کړی. لکه بعضې ټایم زموږ ژوند کې داسې ملګري راشي چې هغوی زموږ ډیلی روټین خراب کړي، چې کوم لکه بعضې ټایم کې یو انسان مونځ ته روان وي او بل ملګری پرې راشي ځان سره بل چېرته روان کړي، مطلب د هغه چې کوم ښه لارې ته روان وي. بعضې ټایم زموږ ژوند کې داسې غلط ملګري راشي چې موږ د ښې لارې نه غلطې لارې ته اړوي. نو مرګ نه پس په انسان دا خواهش هم لري، دا دغه به کوي، افسوس به کوي چې کاش دا فلانی زما زندګۍ کې نه وی راغلی. 5 نمبر سورة الاحزاب کې 66 نمبر آیات کې به انسان دا خواهش کوي، دا افسوس به کوي چې کاش په دنیا کې ما د الله پاک او د الله پاک د رسول فرمانبرداري کړې وه، د الله پاک رسول چې کوم لاره موږ له ښولې وه په هغه لاره باندې ما تګ کړی وی، او د الله پاک د رسول ټولې خبرې ما منلې وې، نو نن به زه په قبر کې دومره پښیمانه نه وم. دا الله پاک ګوره په قرآن شریف کې مختلف آیاتونو کې د انسان چې کوم دغه دی هغه بیان کړی دي. شپږم څه دی ګوره سورة الفرقان کې آیات نمبر 27 کې به هغه وایي انسان به دا خواهش کوي چې کاش ما د رسول لاره اختیار کړې وه، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لاره ما اختیار کړې وه، کومه لاره چې موږ له خوږ نبي ښولې ده چې هغه لاره باندې ما تګ روان کړی و، هغه لاره ما اختیار کړې وه، نو نن به ما دومره افسوس هم نه کولو او نن به ماله کامیابي حاصله وه. او په سورة النساء کې آیات نمبر 73 کې به انسان دا خواهش هم کوي په قبر کې چې کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی ہوتی. کم خلق یادی هغه نیکعمله خلق یادی، هغه کامیاب خلق یادی چې کم خلق په هغه دنیا به کامیابی، کم خلق له په هغه دنیا باندې الله پاک انعامات ورکوي. نو انسان به دا خواهش هم کوي چې کاش زه دغه خلکو سره ناس پاس وی، نو